السلام علیکم. دا یو ځوان دی، دته څلور میاشتې مخکې په دې ځای کې انجکشن لګېدلی و. د هغه انجکشن د وجې نه د لاس دې ځای پورې تور شوی و. بیا دته موږ اپریشن وکړی، غټ رګونه مو له کولا وکړو، خو د ده ګوتو رګونه بچ کېدل ډېر مشکله شي. د غلط انجکشن نه مطلب ځینې خلک داسې وي چې هغه ته د انجکشن سپیلنګ هم نه ورځي او هغه موږ باندې تنقید کوي چې تاسو چې کوم د ویوز لپاره دا کوئ. تا د ستن لګېدلی و که نه ولګېدلی؟ او د څه شي ستن وه؟ زما زکام او ټوخي د زکام د ټوخي ستنه. د دې مطلب دا نه چې دا ستن زهریله وه، خو دا ستن په غلط رګ کې لګېدلی. ګوره ستن چې کله لګي نو ستن په وین کې لګي، ګنده یې نه وه رګ کې، هغه بیا زړه ته لاړه شي په ټول وجود کې تقسیم شي. خو چې دې کې دا ستن لګېدلی دا په غلط رګ کې لګېدلی. غلط رګ مطلب آرټري کې. دا اوس په النر آرټري کې د ده لګېدلې وه، نو آرټیریل بلډ ډایرکشن داسې. نو بیا دلته غټ رګونه خو زموږ صفا کړه، دا لاسه دې ځای پورې خراب شوی و. خو واړه رګونه د ګوتو رګونه چې کوم دی هغه ته اینډ آرټریز وایي. اینډ آرټریز مطلب دا دی چې د دې څه انسټموسیس چې کوم دی کولیټرلایزیشن نه وي. نو دلته چې کله دوایي لاړه شي واپس په سرکټ کې راتاوېده، واپس تقسیمېدا ډېر زیات مشکله شي، ځکه چې دا د وړو د دې اینډ آرټریز چې کوم دی نو د هغو واسکولایټس وکړي او هلته ترمبس جوړ شي، واړه کلاټس جوړ شي او دغه شانتې د ګوتو د دې ضایع شوي. لاس خو نور بچ شو، خو د ده ګوتې ضایع شوي. نو د دې دا